دغه ځوان پوښتنه کړې ده چې په الماني ژبه باندې څنګه وایو تا زما ته دوکه یا خیانت وکړ. یوه معنا ورکوي دوکه یا خیانت. دا جمله په الماني ژبه داسې وایي du hast mich betrogen du hast mich betrogen وایي تا زما سره خیانت یا دوکه وکړه. او که موږ چاته وایو ته غلط پوه شوی یا تا ته غلط فهمي شوې ده، ما داسې څه نه دي ویلي چې تا څنګه زما مطلب اخیستی. داسې وایو du hast falsch verstanden وایي ته غلط پوه شوی. دوستانو تاسو هم کولی شئ دغسې مهمې پوښتنې وکړئ په کمنټونو کې او تاسو به هم په وخت سره جواب درکوم. د ما یوټیوب ته هم ورتلی شئ. د یوټیوب نوم د ناصح احمدزی. یوټیوب کې ټولې ویډیوګانې شته ده، تقریبا 2,000 ویډیوګانې د A1 د A2 ټول درسونه ما پکې اچولي دي. کولی شئ د الماني ژبه ما سره په کم وخت کې زده کړئ.